د هلمند ولایت د تېرې شپې انتقامي عملیاتو پر مهال 15 پاکستاني ځواکونه وژل شوي دي، 2 ژوندي نیول شوي دي، 3 پوستې هم نیول شوي دي، یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. امیر صاحب مبارکي درته وایم، الله پاک دې ستړي خبرې منظر کې سره له ملګرو سره شاید راولي. بلخوا که څه هم اسلامي امارت د پیل شویو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان وکړ، خو راپورونه وایي چې لا هم د جګړې د بیا پیل امکان ښودل شوی دی او ډیورن فرضي کرښې ته ټانکونه روان شوي دي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض رسنیو ته ویلي دي د یاد ولایت بهرامچه ولسوالۍ کې ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د افغان ځواکونو له لوري د تېرې شپې غچ اخیستونکو عملیاتو پر مهال 15 پاکستاني ځواکونه وژل شوي دي. ښاغلي ریاض ویلي دي چې افغان ځواکونو د پاکستاني پوځ 3 امنیتي پوستې هم نیولې دي. نوموړي زیاته کړې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو د غنیمت په توګه نیولې دي. نسته هغه شی کار. امیر صاحب مبارکي درته وایم، الله پاک دې ستړي خبرې منظر کې سره له ملګرو سره شاید راولي. ورته مهال د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله والې نښتې روانې دي. اسلامي امارت تازه دمي ځواکونه او زغروال ټانګونه هم سیمې ته رسولي دي. تازه راپورونه وایي چې د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو ضد جګړې په موخه زغروال ټانکونه روان کړي دي. تېره شپه د افغانستان اسلامي امارت په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوځیانو همغږي بریدونه وکړل او د پاکستان له لوري پر کابل د وروستي هوایي برید غچ اخیستل یاد کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي دي چې د دغو بریدونو پر مهال پاکستاني پوځیانو ته درانه تلفات اړولي دي او د هغوی ګڼې امنیتي پوستې او تاسیسات یې نیولي دي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی شریک شوی. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت د پیل شویو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان وکړ، خو راپورونه وایي چې لا هم د جګړې د بیا پیل امکان ښودل شوی دی.